دا په غزنی ولایت کې د ثقافت سرک سیمه ده چې په دې وروستیو کې ګڼ ځوانان ورته هره ورځ د سکیټ لوبې کولو لپاره راځي. دوی ګڼ نندارچیان هم لري چې هره ورځ د دوی د لوبو د شروع سره ثقافت سرک ته راځي او د یادې لوبې تنده خړوبوي. په یاد ولایت کې د سکیټ لوبه نږدې 3 کاله وړاندې پیل شوې ده، خو په دغه کمه موده کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یادې لوبې یو کال وړاندې په غزنی ولایت کې د رسمي لوبو په نوملړ کې شامل شوي. دغه لوبې ته په یاد ولایت کې خپل فدراسیون جوړ شوی او 15 تنه لوبغاړي غړیتوب لري چې د سکیټ لوبې د ودې او غوړېدا لپاره هڅې کوي. مروت صمیم چې د یاد فدراسیون رئیس او د 15 تنه لوبغاړو ښوونکی دی، په خپلو خبرو کې وایي په کمه موده کې په یاده لوبه کې ډیر کار کړی او یو ځل د افغانستان په کچه دویم مقام هم ګټلی دی. نوم مروت تخلص صمیم د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا اوس همدلته د غزنی ولایت د سکیټ فدراسیون د رئیس او د هغه ترڅنګ د یاد ټیم د استاد په توګه دنده سرته رسوم او فعلا پښتون آباد کې میشت یم. ښاغلی صمیم وایي د یادې لوبې بنسټ دوی په غزنی ولایت کې ایښی او زده کړې یې تر استازۍ په پکتیا ولایت کې کړي دي. هغه وایي که څه هم سکیټ لوبې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو معیاري ځای لا هم ورته نه دی جوړ شوی او هره ورځ اړ دی چې د سړک پر سر لوبه او تمرینات وکړي. موږ خو ځکه په غزنی ولایت کې دغه لوبه په سترګو نه لیدل کېده. کله چې لومړی ځل دلته موږ دغه لوبه شروع کړه، دغه ورزش موږ شروع کړو، ځینو خلکو ته ډېره جالبه معلومېدله. یعنې داسې مثال ورکولی شو، د نوښت نوم ورکولی شو. هغه همدارنګه وایي د یادې لوبې لوی هدف د ځوانانو روزنه او له نشو راګرځول دي. په خبره یې په یاده چاره کې تر یو بریده بریالی شوی دی، خو خپلې هڅې په ځکه روانې ساتي چې لا هم ورته اوږده لار پر مخ پرته ده. د ځوانانو روزل د ځینو ځوانانو له نشي توکو څخه مخنیوی او د دوی بې ځایه ګرځېدل خلکو ته دا احساس ورکول یا نورو ولایتونو ته د هغه ترڅنګ نورو هېوادونو ته چې یوازې نور هېوادونه نه، نور ولایتونه د سکیټ په برخه کې استعدادونه نه لري، بلکې غزني په خاصه توګه افغانستان هم په دې برخه کې خاص با استعداده ځوانان لري. په غزنی ولایت کې دغه لوبه تر ډیره د جمعې په ورځ ترسره کیږي چې په سړکونو د موټرو ګڼه ګوڼه نه وي او له یو شمېر نږدې ولایتونو هم ورته د سکیټ لوبغاړي د دوستانه سیالیو او تمریناتو لپاره راځي. ابراهیم له پکتیا غزنی ولایت ته راغلی او غواړي چې همدلته د سړک پر سر د خپلو همسنګرو لوبغاړو سره تمرینات ترسره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محمد ابراهیم تخلص میریان د غزنی ګرد سکیټ ټیم یو لوبغاړی یم. نو زموږ 2 کاله کې چې زه خپله 2 کاله مې کې چې سکیټ کوم. دا خو هره جمعه موږ راوځو او نمایشات او بعض ځایونو ته سفر هم کوو. نو دې خاطر راغلی یو چې د پکتیا نه د اتحاد سکیټ ټیم راغلی ده، دلته غواړي چې نمایشات وړاندې کړي او موږ د دوی وړتیا وینو او دوی زموږ وړتیا ویني. ابراهیم وایي یوازې د غزني د سکیټ لوبه کوونکي د سړک پر سر لوبه نه کوي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي او د منظم ځای د نشتون له امله د سړکونو پر سر یاده لوبه او تمرینات کوي. دې لوبې سره ما ډېر مخکې شوق درلود، ډېره علاقه مې درلودله. مخکې به ماته کورنۍ له خوا مې اجازه نه وله، زه به راتلم هلته په پټ راتلم. بیا داسې 6 میاشتې وشوې، د هغه بعد بیا ما کورنۍ خبره کړه چې زه دا لوبه کوم. سکیټ لوبې نندارچیان هم غواړي چې په غزني کې د دغه لوبو ته ځانګړی ځای جوړ شي، ځکه دوی لیوال دي خو د سړک پر سر ننداره ورته ستړي کېدونکې او د یادې لوبې د نندارې زړه ماتې کوي.